نو په اپیسوډ نمبر 6 کې به موږ د وایس ور د پاره سینز جوړو او د غي ایډیټینګ وکړو. نو سیمپل به د لیفت سایډ په دی آیکن باندې کلیک واخلي. د دونه وخت د چار پورې چې څومره کریکټرز دي نو دا به ټول نن ته واړو یعنی ریموو پکې. او په دې کریکټر نمبر 1 باندې به کلیک واخلي، لاندې بلک سکرول وکړي او د امپورټ کسٹم باندې به کلیک واخلي او پرام ډرایو ته به ټیک مارک وکړي او په لوډ اپشن به کلیک واخلي او بیا په ریپورټوز باندې کلیک واخلي. نو تاسو به خپل ګیلری ته انټر شئ. د دې نه پس چې زموږ سره کم کریکټرز دي نو موږ باغه فولډر ته لاړ شو، هغه به اوپن کو او یو کریکټر به کې سلیکټ کو. نو زما د ستوري خو بالکل سیمپل او د ماشوم په واره کې د نوزو د ماشوم کریکټر پکې وګورم. او که تاسو مغواړئ چې دا کریکټر استعمال کړئ نو په ډسکرپشن کې لینک پروت دی، ډاونلوډ کړئ. نو په هغه ستوري کې دا خبره کیږي چې په یو کلی کې د نومان په نوم یو هلک اوسېدو. نو موږ به پیله داسې جوړو چې یو هلک یو هغه په کلي کې ګرځي. د ریکارډ سره چې د سکرین د اپشن ښکاري نو په دې باندې به کلیک واخلم او د بیک ګراوندونه چې لیکل دي نو په دې باندې به کلیک واخلم او په دې کې به ګرین بیک ګراوند سلیکټ کړم او د دې نه پس په دې پلس نشان باندې کلیک واخلم او د آیډل چې لیکل دي نو په دې باندې به کلیک واخلم او لاندې بلک سکرول وکم. نو زه غواړم چې دا کریکټر ګرځي نو په دې رن باندې به کلیک واخلم. نو دا زموږ سره د ګرځېدو والا انیمیشن جوړ شو. نو زه اوس غواړم چې دا د ځان سره ریکارډ کم. نو سیمپل به یا د موبایل ریکارډر ان کم یا چې موږ کم د پلی سټور نه ډاونلوډ کړی هغه ریکارډر به ان کم. او په دې رائټ سایډ باندې زموږ سره د ریکارډ د اپشن لیکل شوی دی نو په دې باندې به کلیک واخلو او د خپل موبایل ریکارډر به ورسره ان کو. د 10 نه واخله د 15 سکند پورې به مونږ یو انیمیشن ریکارډ کو او د دې نه پس دا خبره شوې ده چې نومان یو ډېر تکړه او ذهین ماشوم دی. نو سیمپل به د ناستې لپاره یو انیمیشن تیار کو چې بیا دغه کریکټر یا مونږ د ونې لاندې کینو یا د کور مخې ته کینو چې سټډي کوي. نو سیمپل به د پلس په دې نشان باندې کلیک واخلم او سیټینګ ان بټس باندې به کلیک واخلم. نو دا کریکټر به زموږ سره کینی او بیا هغه زړه طریقه ده د موبایل ریکارډر به ورته ان کم او په دې رائټ سایډ چې د ریکارډ د اپشن دی نو په دې باندې به کلیک واخلم او سیمپل به د 10 سکند نه واخله د 15 سکند پورې د انیمیشن ریکارډ کم او د دې نه پس په کیپ کټ اوپن کم. نو په اولی لاین کې دا خبره شوې ده چې په یو کلی کې د نومان په نوم یو هلک اوسېدو. نو موږ چې کوم د ګرځېدو ول انیمیشن ریکارډ کړو نو هغه به سکرین ته راولو. د دې نه پس په دې لیر باندې کلیک واخلو او رائټ سایډ ته بلک سکرول وکړو او بیا به د کټ اوټ په دې اپشن باندې کلیک واخلو او د دې نه پس په کروما کی باندې کلیک واخلو. په دې سکرین باندې چې زموږ سره کم سیز راغی نو دا به د ګرین پټي ته راوړو او انټنسټي او شیډو به 100 ته ورسو او د دې نه پس پر کریکټر وړو کې کوزه چې د کورونه غټ کاری. نو دا په یو لوکیشن کې وردوم. نو زه غواړم چې دا کریکټر د لیفت سایډ نه رائټ سایډ ته لاړ شي. نو سیمپل په دې لیر باندې کلیک واخلم، تک سکرول به وکم او د کراپ پر اپشن باندې به کلیک واخلم. نو په دې کې په دې میرر باندې کلیک واخلم نو دا کریکټر به فلپ شي او د دې ډایرکشن به چینج شي او بیا به په دغه لیر باندې کلیک واخلم او ولی سر ته براشم یو کی فریم به ورکم او بیا به اخیری سر ته لاړ شم او ته به هم یو کی فریم ورکم. نو په دې اخیری ځای کې چې کم کی فریم ورکم نو هم په دغه کی فریم به ور دیګم او دا کریکټر به د لیفت سایډ نه رائټ سایډ ته موو کم. نو تاسو د دې دا ریزلټ کته شي. का एक लड़का रहता था. نو تاسو ولید چې د سټوري د لپاره به اول سین ریکارډ کوو بیا به ایډیټ کوو. دا انتهایی سیمپل او اسانه طریقه ده. که څوک هم په دې باندې نه پوه شوی نو په کمنټ کې راته لازمي ووایي. نو زه به ستاسو لپاره پول نوی سټوري ډاټ کوم اول به هغې له سټیپ بای سټیپ سینز ریکارډ کوم او بیا به د هغې ایډیټینګ کوم. نو که څوک په دې شارټ ویډیو کې نه پوه شوی نو د لانګ ویډیو لپاره کمنټ لازمي وکړئ. او پر روان اپیسوډ کې به موږ خپل کریکټر جوړو. په هغې کې به موږ یو کریکټر جوړو HD کوالټي. نو هغه اپیسوډ ورسره هم لازمي وګورئ.